سلامونه ملګرو، امید دی چې ښه وی د ژوند په مزو کې دی. ملګرو استاد صاحب په فرمایش سره نن تاسو ته یو بل ویډیو باندې تاسو ته متحدث یم. استاد صاحب ملکي چرک باندې کړی دی او د ملک استاد صاحب په دغه کې یو باغ کې دا تاسو لیدلی شئ. استاد صاحب لګیا دی او بانګي چې کوم دی هغه کې باسلی دی او تړکۍ ورته وکړه. اورې نو استاد صاحب باغ کې شمتالان شوي دي، اخري میوه ده په ختمېدو ده. نو استاد صاحب لګیا دی دا تاسو لیدلی شئ. ملکې بانګي استاد صاحب دا مونږه دغه دی پارټي ده او د ملک زوی چې دی هغه راغلی دی دغه نه فرانس نه بیلجیم نه حاجي او مونږ ته دی نو هغه له هرکلي دی راغلي چې هرکلي له مونږ بیا پکې یو پاټی دا بیا وکړی شوه اوس لګیا وي انشاءالله یو بجه ده عالم تیار دی. دې نه وروسته ملګري چې دی هغوی ډوډۍ خوري او حاجي صاحب دی، نشان دی، اورنګزیب دی، پرنسپل صاحب او صدر کاکړ چې دی دا په دې کې په خاص طور علي ګور خان دی په خاص طور هغوی دلته چې دی نو دعوت هغوی له ورکړی شوی دی. دعوت چې تاسو وینئ نو دا شمتالان چې تاسو وینئ دی لږ مرض کړی او دا د دې باغ اخري میوه ده. د دې نه مخکې ډېر ښه میوه خوړی شوی، الوچی وي، خوبانۍ وي او تور انګورو دا هر څه وخوړل شي. تقریبا زما یقین دی چې ګورم دغه املوک پکې انشاءات دي چې هغه به اخري کې راورسي، ډېر وروسته به راورسي. او دا چې دی اوس فلحال دا اخري میوه ده. په دې وجه دا موږ وشکول، دا موږ نه وشکول، خو دې کې مرض دی او دوایي استعمال نه شوه. په دې وجه دا اوس خرابېږي راپرېوځي. نو مونږ دا دغه وکړو چې وبېشو کړو، واړه به یې وخورو او بس دغه صورتحال دی اوس فلحال د باغ. مونږ چې دی چې دلته راغلي یو د ګرمي خو شته، بهرحال باران شوی دی، بیا دا خپل موسم دی او انشاءالله مونږ به چې بل ولاک سره به چې دی انشاءالله تاسو ته بیا مخاطب کېږي. د الله په امان خوشحاله اوسئ او ډېر